همین قابلیت به ملاحظه اعتبارات که مندرجند در وی حقایق متعدده گشته. قابلیتی که حقیقت محمدی علیه الصلاة والتحیه اگرچه ذلیت دارد اما رنگ صفات به او ممتزج نگشته و هیچ حائلی درمیان نیامده و حقایق جماعه محمدی المشرب قابلیات ذات عز سبحانه مر اعتبار علم را که متعلق شود به بعض آن کمالات و آن قابلیت محمدیه برزخ است میان ذات جل سلطانه و میان این قابلیات متعدده و حکم آن بعضی بواسطه آن است که او را در خانه صفات قدمگاه است و بس و نهایت عروج آن خانه تا به آن قابلیت است. لا جرم آن را به آن سرور نسبت کرده است علیه الصلاة والسلام والتحیه و چون این قابلیت اتصاف هرگز مرتفع نمی شود و آن بعضی نیز حکم کرده آن به آن که حقیقت محمدی همیشه حائل است و الا قابلیت محمدیه را علی مظهرها الصلوات و التسلیمات که مجرد اعتبار است در ذات جل شانه ارتفاع از نظر ممکن است بلکه واقع است و قابلیت اتصاف اگرچه نیز اعتبار است اما بواسطه برزخیت رنگ صفات گرفته که در خارج موجودن به وجود زائده و ارتفاع او از امکان برآمده لا جرم حکم میکنند به وجود آن حائله. مولوی صاحبان یو ځل د عبارت ترجمه کو بیا راځو اصل مقصد ته د عبارت مقاصد ته. مبارک فرمای و همین قابلیت به ملاحظه اعتبارات او امدغه قابلیت چې پاس دو قابلیتونه ذکر شول یو قابلیت اولا و مولوی صاحبانو دویم کم قابلیت د اتصاف دا پاس لند تیر شو و قابلیت اتصاف کے مناسب خانه صفات است. نو دے مبارک فرمائی همین قابلیت با ملاحظه اعتبارات دغ قابلیت د اعتباراتو د ملاحظه سره دغ قابلیت د اعتباراتو د ملاحظه یعنی د دې قابلیت سره چې د اعتباراتو لحاظ اوکے که مندرجن دروی چې دا اعتبارات مندرج دی په دغه قابلیت کې پچا کې مندرج دی دا اعتبارات مندرج دی پچا کې په دغه قابلیت کې حقایق متعدده گشتا دا اعتبارات دغه درج کېدو د وجه نه په دغه قابلیت کې ددنه متعدد حقایق جوړ شوي دي. څه شی تنه جوړ شوي خبره ته مو خیال نه ده دغه اعتبارات چې په دې قابلیت کې څه شي دي درج دي د دې درج کېدو د وجه نه د دې نه مختلف څه شي جوړ شوي حقایق په مقصد هم پوه کوم. راځئ قابلیتی که حقیقت محمدی است آغا قابلیت چې آغا حقیقت محمدی دی علیه الصلاة والتحیه اگرچه ذلیت دارد اگرچه دا قابلیت هم څه شی لري مولوی صاحبانو ذلیت لري دې کې د ذلیت نه مراد څه شی دی الا فرعیت دی یعنی دغه قابلیت هم یو فرعیت لري او تاسو ته لورس خبره ما کړې وه چې قابلیت محمدی یا حقیقت محمدی یا قابلیت اولا دا ذل دی د حقیقت د چا دپاره د قرآن کریم دپاره. نو دی مبارک وی دغه حقیقت محمدی اگرچه ذلیت لري خو لیکن دی وی اما رنگ صفات به او ممتزج نگشته است رنگ د صفاتو د دې سره ممتزج شوی د صفاتو رنگ ور سره نه دی خلط شوی
څه معنا؟ یعنی د صفاتو د مرتبې نه دا څه شی دی؟ فوق دی. د صفاتو د مرتبې نه څه شی دی؟ و هیچ حائلې درمیان نه آمده او هیڅ یو حائل او واسطه په مابین د دغې حقیقت کې او په مابین د ذات د رب العالمین کې نه ده راغلی. هیڅ یو حائل او هیڅ یو واسطه په مابین د چا کې د دغې حقیقت کې او په مابین د ذات د رب العالمین کې چې دی هغه نه ده راغلی. دویم ته وګوره، وحقایق جماعه محمدی المشرب، او حقایق د هغه اولیاء کرامو چې کوم اولیاء کرام څه شي دي؟ محمدی المشرب دي. کوم اولیاء کرام محمدی المشرب دي. قابلیت ذات است عز شانه مر اعتبار علم را. د دې خلکو حقایق چې دی نو هغه څه شي دی؟ هغه قابلیات د ذات د الله سبحانه وتعالی دي، خو هغه اعتبار د چا لره؟ علم لره. اعتبار د چا لره؟ علم لره. که متعلق شوه ده چې دا متعلق کیږي به بعض آن کمالات تر بعض دغه کمالاتو پورې. دا د عبارت ترجمه مولوي صاحبانو تاسو ته ما وکړله. د عبارت غرض څه شی دی؟ دا چې کوم اصطلاحګانې پکې دي نو دا خو تاسو ته ټولې ما تشریح کړې وې، هغه مو باید ذهن کې حاضرې وي. قابلیت اوله، قابلیت ته اتصاف یا حقیقت محمدی صلی الله علیه وسلم. اولیاء دو قسم، محمدی المشرب اولیاء او غیر محمدی المشرب اولیاء. محمدی المشرب اولیاء چاته ویو؟ هغه اولیاء چې محمدی المشرب نه وي هغه چاته ویل کیږي؟ تربیت د محمدی المشرب اولیاء کرامو په کم توسط کیږي او د غیر محمدی المشرب اولیاء کرامو تربیت او روزنه په کم توسط کیږي؟ دا ټول هغه څه چې دا تاسو ته ما بیان کړي. اوس دې چې دې کې وایي وهمین قابلیت، دا اصل کې دفع د اعتراض د مولوي صاحبانو. اعتراض دا دی، خلاصه دا ده. معترض وایي چې د انبیاء کرامو په مرتبو کې خو فرق دی. قرآن کریم په گواه دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. دغه انبیاء کرام الله تعالی وایي چې کوم تا ته ما بیان کړو درته مې ویلي چې وانک لمن المرسلین، او ته د دوی د جملې نه یې. نو دا ګر چې په دې وصف د نبوت کې د یو بل سره شریکان دي، خو لیکن رب کریم وایي فضلنا بعضهم على بعض، مونږ ځینو د دوی ته په ځینو نورو باندې څه شی ورکړی دی؟ فضیلت او غوروالی ورکړی. نو په اعتبار د درجاتو سره او په اعتبار د مراتبو سره انبیاء کرام د یو بل سره څه شی لري؟ فرق لري. نو چې هر کله فرق لري نو دې ته راشه مولوي صاحبانو، دا چې وایي فرق لري او قابلیت د اتصاف مولوي صاحبانو دا په یو صفت کې وي، دا خو یو صفت وي، نو دا به څرنګه د متعدد انبیاء کرامو مبدا د فیض وګرځېږي؟ اعتراض ته مو خیال نه دی. دا پاس چې موږ تاسو کوم قابلیت ته چا ذکر کړه د اتصاف، خلاصه د اعتراض دا ده. معترض وایي چې دا قابلیت د اتصاف دا خو یو صفت دی. نو چې هر کله څه شی شو یو صفت شه، نو انبیاء کرام خو متعدد دي، لږ خو نه دي، ډېر زیات دي. په درجاتو کې هم فرق دی، په مراتبو کې هم فرق دی. نو دغه یو صفت به د دغه دومره انبیاء کرامو د پاره مبدا د فیض سره کم وګرځېږي؟ سوال. نو د مبارک راغې جواب کوي. خلاصه د جواب دا ده چې دې قابلیت کې مختلف اعتبارات درج دي. یعنی قابلیت خو څه شی دی؟ یو دی، یو صفت دی، خو څه شی پکې درج دي؟ مختلف اعتبارات پکې درج دي، او د هغه اعتباراتو په لحاظ سره حقایق مختلفه ګرځېدلي دي. څه شی ګرځېدلي؟ نو سره کم حقیقت د موسی علیه السلام بیا څه شی و؟ ګوره همغه یوه خبره وه، قابلیت د اتصاف و، هغې کې لحاظ د یو، حقیقت د ابراهیم علیه السلام کې لحاظ د بل شي، حقیقت د نوح علیه السلام کې لحاظ د بل شي وه. نو خلاصه د خبرو دا ده چې قابلیت د اتصاف یو دی، ولیکن په دې قابلیت د اتصاف کې حقایق مختلفه درج دي، د اعتبارات مختلفه درج دي، او د دغه اعتباراتو مختلفو د وجې نه دغه یو قابلیت د اتصاف اعتبارات او حقایق مختلفه ګرځېدلي. نو د هر یو پیغمبر دپاره بیا خپل خپل څه شی د مبدا د فیض ده او خپل حقیقت ده. تاسو په دې باندې پوه شولئ. اوس تاسو د عبارت ته وګورئ، مبارک څه وایي؟ وی همین قابلیت، همدغه قابلیت، ګوره همدغه قابلیت، کوم قابلیت؟ قابلیت د اتصاف. بملاحظه اعتبارات چې د دې قابلیت سره د اعتباراتو لحاظ وکړی شي. کوم اعتبارات؟
که مندرجن دروی هغه اعتبارات چې هغه مندرج دي په چا کې په همدغې قابلیت کې حقایق متعدده گشته دا څه شی ګرځېدلي دي ډېر حقایق ګرځېدلي څه شی ګرځېدلي نو قابلیت د اعتصاب خو یو شی دی حقایق پکې درج دي اعتبارات دغه درج کېدل د اعتباراتو په دغې قابلیت کې حقایق متعدده ګرځېدلي دي د هر یو نبي دپاره بیا څه شی دی خپل خپل حقیقت دی او خپله مبدا د فیض ده په دې ځای مو مازغه خلاص شو دویم ځای ته راشي دا چې دی مبارک فرمایي چې حقیقت محمدي صلی الله علیه وسلم د دې عبارت څه معنا دا تاسو وګورئ لاندې موږ تاسو ویل هغه قابلیت چې هغه حقیقت محمدي دی او قابلیت اولا مرتوی او حقیقت محمدي مرتوی او تقریبا د شلو نه بر نمونه موږ تاسو ذکر کړي و نو د مبارک فرمای اگر چې دا هم ذلیت لري اگر چې دا هم څه شی لري ذلیت لري څه معنا یعنی حقیقت محمدي دا ذل دی د چا دپاره د حقیقت د قرآن کریم دپاره لکه تاسو د چبل حقایق سبعه ما بیان کړل او د هر یو دپاره مې مرتبه درته ذکر کړله نو حقیقت محمدي یا قابلیت اولا اگر چې دا مو ذلیت لري یعنی ذل دی د چا دپاره د حقیقت د قرآن کریم دپاره ولیکن اگر رنگ د صفاتو مولوي صاحبانو په دغې مرتبې پورې نه دی خلط شوی بلکې دا مرتبه د دې نه څه شی ده فوق ده دا مرتبه د دې نه څه شی ده یعنی د حقیقت محمدي صلی الله علیه وسلم مرتبه د دې نه څه شی ده فوق ده نو چې فوق شوه هیڅ مولوي صاحبانو واسطه د دو د ذات اقدس په درمیان کې نه ده راغلې نو ځکه موږ تاسې ویو چې دا څه شی دی مولوي صاحبانو دا مرتبه د هغې نه څه شی ده چې د دو د الله تعالی د صفات د الله تعالی د ذات په درمیان کې څه شی نه وي واسطه نه وي راغلې بله او هیڅ حایل د دغه حقیقت او د چا په درمیان کې د رب العالمین په درمیان کې نه وي نو دا مرتبه څه شی ده فوق ده دویم صورت ته وګوره حقیقت د ډلې د اولیاء کرامو چې هغه محمدي المشرب دي نو د هغې حقیقتونه هم قابلیت د ذات دی خو لیکن اعتبار العلم لره چې متعلق کېږي په دغې مرتبې پورې څه معنا دا تاسو ته مخکې ما دا وضاحت کړی وه د عبارت معنا څه شی ده خلاصه د عبارت دا ده یعنی د دوی دپاره مبدا د فیض هغه ذل د دغې قابلیت اولا دی د محمدي المشرب اولیاء کرامو دپاره مبدا د فیض څه شی ده د دې قابلیت اولا دپاره چې د حقیقت محمدي دا خو اصل دی دغه حقیقت محمدي ذل لري نو چې دا حقیقت محمدي ذل لري د دې محمدي المشرب اولیاء کرامو مبدا د فیض دا څه شی ده ذل د چا د حقیقت محمدي ذل د چا په دې ځای باندې مو مازغه خلاص شو ذل اصل دا اصطلاحګانې تاسو ته ما مخکې تشریح کړې وې د دایرې اصطلاح مې هم درته تشریح کړې وه ذل راته ذل خصوري ته ویلی کېږي دا چې دا صوفي کرام په خپلو کتابونو کې د ذل د عنوان لاندې استعمالي د دوی ذل غرض څه شی وه دا خبره هم تاسو ته ما کړې وه خو مولوي صاحبانو یو ټکی د مشربونو خبره هم تاسو ته ما کړې وه خو دې ځای کې د دغې ځای سره مناسب د یوه خبره ځان سره زده کوي اجمالا دو خبرې زموږ او ستاسو مخې ته دلته راځي یو مولوي صاحبانو ولایت دی او یو مشرب دی یو څه شی دی ولایت او بل ولایت چاته ویلی کېږي او مشرب چاته ویلی کېږي د دې دواړو په درمیان کې فرق څه شی دی مولوي صاحبانو دلته موږ او تاسو ته د مکتوبات شریف کې هم راځي او په نورو کتابونو کې هم راځي هلته دا وضاحت موږ او تاسې کوو لکه دا ولایت آدمي دی ورسره وایو چې دا ولایت نوحي دی دا ولایت ابراهیمی دی دا ولایت موسوي دی دا د ولایتونو خبره زموږ ستاسو مخې ته راځي یو او دویم مولوي صاحبانو دې ځای کې خبره د مشاربو راځي لکه خلک وایي چې هلکه فلانی چې دی آدمي المشرب دی فلانی ولی فلانی ولی چې دی دا نوحي المشرب دی فلانی ولی محمدي المشرب دی فلانی ولی عیسوي المشرب دی هلکه د دې مشاربو معنا څه شی ده نو دا ځان سره یاد کړي مولوي صاحبانو ولایت دی ته وایي ولایت او دوستی د رب العالمین هغه دی ته ویلی کېږي د آدم علیه السلام دپاره د الله تعالی په ذاتي صفاتو کې مبدا د فیض او مبدا د تعین د چا دپاره د آدم علیه السلام دپاره د الله تعالی په صفاتو کې مبدا د فیض یا مبدا د تعین هغه څه شی دی صفت التکوین څه شی دی د مبدا د فیض څه شی وه صفت التکوین تربیت او روزنه د آدم علیه السلام الله تعالی د کوم صفت په توسط کړې وه مخکې مو ویلي د صفت التکوین په توسط یې کړې وه نو چې د صفت التکوین په توسط یې کړې وه نو کم سالک چې عروج کوي اول فوق العرش
د عروجو کې څه شی فوق العرش. او بیا مولوی صاحبانو مرتبه د صفاتو فعلیو ته او خاص کر دغه صفاتو فعلیو چې کوم مبدا مولوی صاحبانو دا صفت التکوین د پاره نو چې سالک راولګيږي او د عروج کوي اول فوق العرش او بیا مرتبه د صفاتو فعلیو ته دغه سالک ته ویل کېږي مولوی صاحبانو آدمی الولایت. څه شی ورته ویل کېږي؟ یعنی څه معنا دا سالک راولګید د حضرت آدم علیه السلام د ولایت نه برخه واخستله. دغه تربیت الله تعالی په توسط د چا کړو د صفات تکوین کړو نو چې سالک فوق العرش عروج کو تاسو مخکې د عروجونو خبره ما کړو. فوق دا معنا نه چې لاسونه بره خوځوي، فوق دا معنا دلته چې کوم فوقیت راځي او دلته چې کوم عروج راځي نو فوقیت دې کې عیني نه دی. عروج چې کوم راغلی خطل دلته خطل نه مراد څه شی دی؟ عروج عینی نه دی بلکې دې کې دا فوقیت رتبی مراد دی. کوم عروج چې راځي نو دلته عروج هم څه شی دی؟ عروج عینی نه دی بلکې عروج علمی مراد دی چې سالک د خپل د په باطن کې حرکت علمی را پیدا شي او دغه حرکت علمی په توسط باندې د مدارج څه شی کې توی کوي نو دا فوقیت چې ورته ویل کېږي فوقیت عینی نه دی بلکې په دې معنا باندې چې دې کې دا هر یو مرتبه فوق په نسبت د مرتبه آخره دغه فوقیت نه چې دا موتا تخکاری بلکې دلته څه شی وي هر مرتبه مولوی صاحبانو فوق په نسبت د چا د مرتبه اخره نو ځکه دې کې کلمه د چا استعمالیږي د فوقیت استعمالیږي. صحیح شو؟ نو دغه سالک دې ته آدمی الولایت وای. د آدم علی السلام د ولایت نه برخه واخستله او یو د آدم علی السلام نبوت دی. دې کې تاسو فرق کوئ. پرونه مې وځي کې چا یو قصه وکړله ډېر وخندولو نو دا کم دغه چې راځي موږ تاسو ته په دې مراقباتو کې کمالات د نبوت دي او کمالات د رسالت دي او کمالات د انبیا اولو العزم دي یا دې ځکه د دوی ولایتونه دي. نو ګوره دا مراقباتو کې چې موږ تاسو وی چې سالک د کمالاتو د نبوت نه برخه واخستله یا د کمالاتو د رسالت نه برخه واخستله یا د کمالاتو د انبیا اولو العزم نه برخه واخستله دې شي ته تاسو دقت وکړئ. دلته د نبوت د هر یو ولی خپل دی. دا سالک د نبوت نه برخه نه ده اخستی. نبوت دغه خپل نبوت دی او رب العالمین نبی ته ورکړی دا سالک را لګیږي د هغې کمالاتو د نبوت نه دی برخه اخلي. د کمالاتو د نبوت نه څه شی اخلي؟ یو د آدم علیه السلام نبوت دی او یو د مبارک څه شی دی؟ ولایت. نو نبوت خو خپل دی خو د کوم صفت په توسط باندې چې د مبارک څه شی شوی او تربیت شوی وه او یو سالک راولګېږي همدغه عروج وکړي او د همدغې صفاتو نه دی څه شی واخلي فیض و برکت واخلي چې د کوم صفت په توسط باندې تربیت د حضرت آدم علیه السلام شوی وه نو دې ته ویل کېږي څه شی دی؟ سالک ته آدمی الولایت سالک وایي. هغه د آدم علیه السلام چې د کوم صفت په توسط تربیت شوی او روزنه شوی وه د همغې صفت نه د څه شی واخیستله؟ برخه واخیستله. څه شی واخیستله؟ دا یو. دویم صورت ته راشي نو بیا حضرت آدم علیه السلام ته دا ولایت چې کوم هغه مبارک ته حاصل په طریقې د اصل سره و او دې سالک ته مولوی صاحبانو د دغې ولایت نه د برخه واخستله یوه حصه ورته میلاو شوه. څه شی میلاو شوه؟ یوه حصه ورته میلاو شوه. نو اصلي مقام د هغه و او د دې مقام نه څه شی واخستله؟ یو برخه واخستله. بیا فوق د دې نه چې سالک څه شی وکړي عروج وکړي صفاتو حقیقیو ته او بیا خاص کر دا سالک مولوی صاحبانو عروج وکړي صفت د چاته د علم ته نو دا صفت العلم مونږ تاسو ویلو چې درې حیثیتونه لري. هلته مشاربو کې مې درته ویلې یو حیثیت د چا د صفت العلم هغه حیثیت د اجمالو بل حیثیت د صفت العلم هغه حیثیت د چا د تفصیل و بل حیثیت د صفت العلم هغه څه شی و حیثیت د برزخیت و په مابین د اجمال او په مابین د چا کې د تفصیل کې. نو صفت العلم محیث په دریو حیثیتونو باندې یو حیثیت حیثیت د اجمال دویم حیثیت د تفصیل او دریم حیثیت هغه مرتبه برزخی په مابین د چا کې د اجمال او د تفصیل کې. نو چې کله دا درې شیان ستا ذهن کې کېناستله نو چې دا سالک راولګېږي او دی عروج وکړي نو چې دې مرتبې ته دی عروج وکړي د فوق مرتبه ته او د په روح باندې هغه تجلی وشي نو دې ته ویلی کېږي مولوي صاحبانو دی راولګېده د ولایت د حضرت آدم علیه السلام نه د څه شی واخستله؟ حصه واخستله. او چې د برزخیت د مرتبې نه فیض واخلي نو خلک وایي چې د ولایت د نوح علیه السلام نه برخه واخستله
او چې کله بیا د صفت الکلام د مرتبې نه فیض واخلي نو خلک وایي چې د ولایت د چا نه برخه واخیستله د موسی علیه السلام نه برخه واخیستله او چې کله د صفت القدرت او د صفات السلبیو نه څه شی واخلي فیض و برکت واخلي مولوي صاحبانو نو خلک وایي چې د ولایت د عیسی علیه السلام نه څه شی واخیستله برخه واخیستله او چې کله د صفت العلم به اعتبار الاجمال نه د څه شی واخلي فیض و برکت واخلی او د غینې حصه واخلي نو خلک وایي چې د ولایت محمدي صلی الله علیه وسلم نه برخه واخیستله پوه شوئ تاسو په دې باندې دا منصبونه نه دي دا چې کوم یې درته ویل دا انبیاء کرامو ته رب العالمین ورکړي اصالتن دا د هغې خپل منصبونه دي دې منصبونو لره چې کوم کمالات دي سالکان رب العالمین په طریقې د عروج سره او په طریقې د ارتقای روحي سره او په اعتبار د سیر باطنی سره د دغې منصبونو د انبیاء کرامو نه او د دوی د مبادی د تعیناتو نه دا سالکان هم رالیږي برخه اخلي د دې ولایتونو نه او برخه ترې اخلي خو لیکن مقامونه د هغوی اصالتن او دوی ترې برخه اخلي نو او دا برخه اخیستل مولوي صاحبانو دې ته مخکې دا تفصیل تاسو ته ما کړی وه چېرته دا مو ذهن ته رانشي په دې ځای کې چې تاسو وایئ چې سالکان د دې نه برخه اخلي لکه مثلا د آدم علیه السلام مبدا د تعین څه شی وه صفت د تکوین و د چا مبدا د تعین څه شی وه صفت د قدرت و صفات سلبیه و د چا مبدا د تعین څه شی وه صفت العلم به اعتبار الاجمال به اعتبار التفصیل یا په اعتبار د چا سره د برزخیت سره نو ته وایي چې دا سالک چې د یو نمبر خوا واخیستله دا او صفات فعلیه او ته عروج وکړو د هغې نه صفت تکوین د آدم علیه السلام د مبدا د تعین وه د هغې نه برخه واخیستله د هغې نه فوق څه شی وکړه هله عروج وکړه بیا هلته چې دی د دې حقایقو نه برخه واخیستله او بیا چې دی د حقیقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه برخه واخیستله د هغه د مبدا د تعین نه نو ګوره هغه یو کس رب العالمین دغه مقام و منصب ورکړی وه او دغه سالک چې دا وروسته یو بزرګ راځي او یو ولی راځي دی د دغې ټولو مبادیو د تعیناتو نه څه شی اخلي برخه اخلي نو بیا پکار دا ده چې د مرتبه فوق شي د دې نورو نه نو لکه مثلا د آدم علیه السلام مبدا د تعین صفت تکوین نو په یو صفت تکوین دغه څه شی شوی وه تربیت او روزنه او د چا تربیت او روزنه په واسطه د صفت الکلام شوی وه د چا تربیت او روزنه په واسطه د چا شوی وه د صفت العلم شوی وه او دا وروستو سالک رالګېږي او د دې هر یو نه فیض اخلي نو چې هر یو نه فیض اخلي د هغوی یو مبدا د تعین وه او د ټولو نه څه شی واخیسته فیض و برکت واخیسته نو بیا خو په کار دا ده چې د دغې سالک یا د دغې صوفي چې دا د هر یو صفت نه څه شی اخیستی فیض و برکت اخیستی د ده منصب او مقام دی د هغوی نه لوړ شي او سره د دې نه څوک خدا نه وایي چې هلکه د ده مقام لوړ دی او د دې بزرګ مقام لوړ دی بلکې د دنیا ټول اولیاء کرام چې راغونډ کې دغه خو پرېږده انبیاء کرام خو پرېږده چې ادنا صحابي ته دغې مقام و مرتبه نه رسېږي او سره د دې نه چې کمال یې دومره غټ کړی دی او کارونه یې دومره غټ وکړل نو دې ځای کې تاسو ته ما خبره وکړله دا دی چې د دغې منصبونو نه څه شی اخلي برخه اخلي نو دا مقام د اصالتن نه دی انبیاء کرامو ته چې رب العالمین دغه مقامات ورکړي و د هغوی دپاره مبادي د تعیناتو نو دا مقامونه د هغوی څه شی وه اصالتن وه او لکه د اصل او د ذل په منځ کې څه شی وي سره ځمکه اسمان فرق وي بلا تشبیه تشبیه مې غرض نه ده دا زموږ استاد صاحب کور دی مثلا یو سړی دی د کور مالک دی او دی خپل کور دی صحیح ده د دې کور ټول اړخونه ورته معلوم دي دا کنج دی دا فلان و فلان هر څه شي نه آګاه دی او دلته ناست دی دروازه کې میلمانه هم راولي او تصرف هم پکې کوي وځي او راوځي هم صحیح ده دا د کور ټول اړخونه ورته معلوم دي دې کې یو ځوان راغی بیرون نه میلمه نو دی چې راننوته دی هم د دې کور په دې مخه تېر شي دروازه یې مو لیدله دی مو لیدله راننوته دا د کور کنجونه یې مو لیدل دې کنج ته لاړه دې ته لاړه بیرته ترې نه ووته د کور سر ته مخته چت ته مخته هغلته هم تماشه وکړه د ښکته پورته یې وکتلې چې دلته څه شی دي او کومه سودا خرڅېږي بیرته د چت نه راکوز شه نو چې د چت نه راکوز شه نو دی سلبین سیل د پاره راغلی نو چې دا سیلبین د دې چت نه راکوز شه نو اوس دغه سیلبین چې دا د کور ټول کنجونه یې ولیدل او دغه سیلبین چې دا مخکې چې دا کور کې ناست و د کور مالکو دم د کور ټول کنجونه لیدلي وه خو دا دواړه سره برابر دي هلکه یو مالک دی او بل څه شی دی سیلبین دی د دغه په منځ کې ډېر فرق دی دا مالک سره به اشنایي وه مالک دا احسان پې وکړه چې راوسته خپل کور کې وګرځو د کور ټول کنجونه یې ورته وښودل او ټولې لارې ورته وښودلې همدقسې دا وروسته اولیاء کرام چې کوم راغلي او دوی د دغې مقاماتو نه څه شي اخلي فیض و برکت اخلي نو د دې اصلي مالکان د دغې مقامونو څوک وه دا خو انبیاء کرام دي خو لیکن دا دوی چې وروستو راځي نو دا فیض و برکت اخلي په طریقې د چا سره د ذلیت سره او د ذل او د اصل په درمیان کې په دې ځای تاسو ورسېدلی دویمه مسله مولوي صاحبانو دا ولایتونه وه
دویمه مسله هغه د مشاربو ده. نو مشارب څه معنا؟ مبدا د تعین د آدم علیه السلام هغه صفت التکوین او دې صفت ته بیا بشمار زلال دي. دې لره څه شی دي؟ بشمار زلال. نو چې بشمار زلال دي کم سالک چې مولوي صاحبانو دا د دغې زلالو نه فیض و برکت واخلي، د دغې زلالو نه د یو زل په توسط باندې د تربیت و روزنه وشي، دې سالک ته ویلی کېږي څه شی؟ یو طرف ته د آدم علیه السلام د ولایت نه برخه اخیستې وه. نو د کم سالک چې د دغې په واسطې او په توسط د زل د صفت التکوین باندې څه شی وشي؟ تربیت و روزنه وشي. او دغه صفت التکوین یو زل نه بله شی زلال لري. نو چې څومره زلال لري او د یو سالک تربیت د دغې یو زل په توسط باندې وشه، دې سالک ته ویلی کېږي څه شی؟ آدمي المشربه. څه ورته ویلی کېږي؟ دویم صورت ته راشئ. همدارنګې موږ او تاسو دې ځای کې وایو چې کله یو سالک راولګېږي، یو صفت القدرت دی. نو صفت القدرت دا د عیسی علیه السلام مبدا د چا وه؟ د تعین وه. نو چې دغه مبارک مبدا د تعین وه، د دې صفت القدرت دپاره ډېر زویلال دي. نو چې ډېر زویلال دي، رب العالمین د یو سالک تربیت په توسط د دغې یو زویل سره وکړي. د چا نه؟ د دغې زویلالو د صفت القدرت نه. نو چې د کم سالک تربیت او روزنه په واسطې د یو زویل سره وشوه د زویلالو د صفت القدرت نه، نو دې سالک ته بیا دوی څه شی وایي؟ وایي دا عیسوي المشرب دی. څه شی دی؟ د عیسی علیه السلام تربیت په چا سره شوی؟ په صفت القدرت سره. او دغه مبارک مبدا د تعین همغه وه. نو د دغې صفت القدرت د یو زویل په توسط چې د یو سالک روزنه وشو، نو دې سالک ته کوم سالک وایي؟ دې ته وایي عیسوي المشرب. او دارنګې صفت الکلام را واخله. صفت الکلام مبدا د تعین د چا وه؟ د حضرت موسی علیه السلام. دغې دپاره مولوي صاحبانو څه شي دي؟ زلال دي. د کم سالک تربیت و روزنه چې په واسطې د دغې یو زل سره وشو د زلالو د صفت الکلام نه، دې ته ویلی کېږي موسوي المشرب. همدارنګې صفت العلم به اعتبار التفصیل، دا مبدا د تعین د ابراهیم علیه السلام وه. د چا چې تربیت و روزنه د دغې یو زل په توسط شو د دغې زلالو نه، دې ته څه شی وایي؟ ابراهیمي المشرب وایي. د صفت العلم به اعتبار البرزخیت، دا مبدا د تعین د حضرت نوح علیه السلام وه. د کم سالک تربیت و روزنه چې وشوله، د دغې مرتبې د چا د صفت العلم په اعتبار د برزخیت سره چې دغې دپاره زویلالو او د ده تربیت و روزنه د یو زویل په توسط شو د دغې زویلالو نه، نو دې ته څه شی ویلی کېږي؟ اصل منصب د هغوی وه، دې ته ویلی کېږي نوحي المشرب. او که چېرته د یو سالک تربیت و روزنه وشوله مولوي صاحبانو په چا سره؟ د صفت العلم باعتبار الاجمال. دا مبدا د تعین د چا وه؟ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وه. د دې مرتبې دپاره بیا څه شي دي مولوي صاحبانو؟ زویلال. نو چې د دې دپاره زویلال دي لږ نه ډېر زیات، نو د دې زویلالو په توسط باندې چې د یو مؤمن مسلمان تربیت و روزنه رب العالمین وکړي او د ته باطني عروجات او ترقیات د دغې زویل په توسط باندې نصیب کړي چې هر یو زویل وه، نو د کم سالک تربیت و روزنه چې په توسط د زویل د صفت العلم باعتبار الاجمال وشي، دغې سالک ته ویلی کېږي کوم سالک؟ محمدي المشربه. څه ورته وایي؟ دا محمدي المشرب دی. محمدي المشرب دی څه معنا؟ وایي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تربیت و روزنه په اعتبار د چا سره شوه؟ د صفت العلم شوه به اعتبار الاجمال. او د دغې صفت العلم دپاره به اعتبار الاجمال چې کم زویل دی، نو دغه مبارک د ده تربیت و روزنه د دغې زویل په توسط باندې شوې ده، دې ته محمدي المشرب وایي. نو خلاصه دا راووتله مولوي صاحبانو، خو ټول مبحث خلاصه دا ده چې د امتیانو تعلق د چا سره دی؟ د زویلالو سره. او د انبیاء کرامو تعلق د چا سره دی؟ د اصولو سره. د امتیانو تعلق د چا سره دی؟ او د انبیاء کرامو تعلق د چا سره دی؟ یعنی د دغې مراتبو چې کوم اصول دي، د هغې اصولو په توسط باندې رب العالمین تربیت و روزنه د چا کړې ده؟ د انبیاء کرامو کړې ده. او د دغې مراتبو د مشاربو دپاره چې کوم څه شي دي؟ زویلال دي. د دغې زویلالو په توسط باندې رب العالمین تربیت و روزنه د چا کړې ده؟ د امتیانو کړې ده. نو فرق د امتی او فرق د پیغمبر په درمیان کې په څه شي کې دی؟ په اصل او په زویل کې. تاسو په دې باندې ورسېدلی که ونه رسېدي ور باندې؟ دا دې ته زما اراده شته. تاسو که بیګا ګروپ کتلی وي نو په هغې کې یو دا مسله ما پرون راڅېړلې وه، توجه والا مسله وه. نن زما اراده ده که چېرته خدای تعالی اسباب را برابر کړل، دا مقامات تصوف دغه شیان د دې سره د دې نه چې د کتاب کې تاسو ته ما اصول بیان کړي وو، دا نه چې د دې دپاره دلایل څه شی دي. غټ غرض مې درته ویلي چې زموږ استاد دلته به څه شي وي؟ تطبیق په مابین د دې خبرو کې او په مابین د نصوصو د شریعت کې.
چې دا د کوم ځای نه راخیستلی کېږي نو موږ تاسو کړی خو دا درته زه هلته تفصیلا لیکم نو راځي اوس ورپسې او هغه قابلیت د محبوب چې دی نو هغه برزخ دی بیا بین ذات الله تعالی او بین القابلیات چې هغه حقایق د نورو انبیاء کرامو دي نو مولوي صاحبانو قابلیت څه شی شو نو قابلیت متعدده دا بره مرتبه ده او چا چې قابلیت اولا ته قابلیت اتصاف ویلې نو وجه دا ده چې دې مقام لري په صفاتو کې قدمګاه لیدلې وه نو ویلي دي چې دا د محبوب مقام دی او خبره داسې نه ده بلکې د محبوب مقام د دې نه فوق دی تاسو وګورئ دې ځای ته دلته یو اشتباه ځینو خلکو کړې وه صوفیه کرام هم دی مبارک پرې رد کړي چونکې دا لار خو د واصلینو ده او دا لار د محققینو ده نو دی چونکې د دغې فن محقق دی د نورو صوفیه کرامو چې کمې مشاهدې دي نو هر چا به مشاهده کړي د خپل استعداد مطابق نو چې چا د خپل استعداد مطابق مشاهده کړې ده او د مبارک دا مشاهده کړې او خدای تعالی د مبارک ته د دې معاملې د حقیقت را څرګند کړی نو یو ځل را لګېږي د هغوی خبره را نقلوي او بیرته ورباندې څه شی کوي تاسو ګورئ ورته دې تاسو ګورئ و آن قابلیت محمدیه برزخ است او دا قابلیت محمدیه یا قابلیت اولا هر تعبیر چې کوئ دا قابلیت محمدیت چې دی برزخ است میان ذات جل سلطانه د الله تعالی په درمیان کې و میان این قابلیات او په مابین د دغې قابلیاتو متعددو کې دا څومره قابلیات د اتصاف چې دي دا لاندې چې موږ او تاسې ویلې د دغې قابلیاتو د اتصاف په درمیان کې او د الله تعالی د ذات په درمیان کې قابلیت اولا یعنی حقیقت محمدي صلی الله علیه وسلم دا یو برزخ دی دې نه تاسو د محبوب شان معلوموی شئ نو چې دا څومره قابلیتونه دي د انبیاء کرامو او د رب العالمین ذات دی نو د الله تعالی د ذات او د انبیاء کرامو د قابلیتونو په درمیان کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم قابلیت او د مبارک حقیقت څه شی دی برزخ راځه ورپسې و حکم آن بعض بواسطه آن است دا بعضو صوفیه کرامو چې خبره کړې د دې کې وی حکم د دغه بعضو بواسطه آن است دا په واسطه د دې سره دی که او را در خانه صفات قدمگاه استا چې دی قابلیت لره مقام د چا کې مولوي صاحبانو په هغه خانې د صفاتو کې قدمگاه ده یعنی دا په هغې کې قدم لري نو صفاتو ته ګوري او دوی مرتبه د چا ویني د اتصاف ویني دی قابلیت لره د صفاتو سره څه شی دی دی لره قدمگاه ده نو دوی ګوري نو دلته صفات ورته ښکاره کېږي و بس و نهایت عروج آن خانه تا به آن قابلیت استا او نهایت د عروج د دغه خانې د صفاتو دا تر دغه قابلیت پورې دی چې دا قابلیت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لا جرم آن دا به آن سرور نسبت کرده د دې وجې نه دوی را لګېدلي دي او د دې نسبت چا ته کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کړی دی و چون این قابلیت اتصاف هرگز مرتفع نمی شود چونکه دغه قابلیت د اتصاف خو هرگز نه مرتفع کیږي نه دا خو همیشه حایل وي و آن بعضی نیز حکم کرده او دی بعضو هم حکم په دی خبره کړی به آن کې حقیقت محمدی همیشه حایل است یا لکه چې برزخ شي خو برزخ دی نو چا چې دی حالت ته کتلی دي چې د صفاتو لره پکې قدمګاه ده نو دې ته کتلی دي چې د حقیقت محمدي صلی الله علیه وسلم دا د همیشه د پاره د دوی د چا د رب العالمین په درمیان کې سره حائل دی او دا سنه ده و الا ورنه قابلیت محمدیه علی مظهرها الصلاه والتحیه که مجرد اعتبار است در ذات جل سبحانه ارتفاع از نظر ممکن است دا خو یو مجرد اعتبار دی په ذات په مرتبه د چا کې د ذات رب العالمین کې چې مجرد اعتبار شه نو رفع کېدلی څه شی دی وایي دا وایي ممکن دی بلکې واقع است ممکن لا څه کوي بلکې څه شی دی د واقع زمانه یو خو د امکان خبره کوي څوک او یو د واقع خبره کوي نو واقع خبره هغه څوک کوي چې چا دا معامله په خپلو سترګو لیدلي او ته یې کړي نو چې دی وایي چې هلکه دا حایل رفع کېدل ممکن دی ممکن وایي څه کوي چې واقع دی واقع دا معنا چې دا حالت موږ لیدلی چې دا څه شی کېږي دا رفع کېږي و قابلیت اتصاف اگر چې نیز اعتبار است قابلیت اتصاف خو هم یو اعتبار دی لکه اوس موږ تاسې هلته وویلې چې دا د په اعتبار په توسط د چا سره د اعتباراتو متعدده و سره حقایق متعدده ګرځېدلي اما بواسطه برزخیت رنگ صفات گرفته په واسطه د برزخیت سره رنگ د صفات واخیسته که در خارج موجودن چې دا په خارج کې موجود دی په وجود زائده سره و ارتفاعه از امکان برآمده لا جرم حکم میکند به وجود آن حائل دائما خلاصه دا راوتله مولوي صاحبانو د دې ځای چې دی مبارک فرمای چې حقیقت محمدي صلی الله علیه وسلم دا فوق د قابلیت اولا دا فوق د چانه د نورو قابلیتونو نه او قابلیت اولا چې حقیقت محمدي صلی الله علیه وسلم دی دا یو مرتبه د برزخ ده په مابین د الله سبحانه و تعالی کې او په مابین د چا کې د نورو قابلیاتو کې دې ځکه خبره تفصیل بلشته ان شاء الله به درته ذکر کوم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علیه و آله وسلم علیه
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك. اللهم وصلنا إلى انتهاء جميع مقاصد خيرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالأحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.